سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. دوستانو سلامونه مې ومنئ. دغه مهال چې تاسو مونږ ګورئ او فهیم جان نه مننه کومه چې زما تصویر تاسو درښیي، نو تاسو کولی شئ سټیوال چینل وګورئ او سبسکرایب هم لا دې ونه وځي. په فیسبوک هم زموږ خپرونې تاسو کتای شئ. همدا مهال چې تاسو مونږ ګورئ زه هم تاسو ګورم، ځکه تاسو سره زمینه لرم او اسب ده، نو آفرین دې ماته چې همدا اسب مې کنټرول کړی ده. نو راغلی یاستو قرغې ته، دلته به د مینهوالو سره ملګرو انډیوالانو سره به مرکې هم کوو، خبرې به هم کوو. سر خلاص یک دقیقه باز که ما گپ میزنم. نو ایله من دې دا خبرونه هم ستاسو د پام وړ وګرځي او تر اخري د خبرونه زموږ ملتیا وکړئ، زموږ پروګرامونه لایکوئ، زموږ له خبرونو نه خوند اخلئ، تاسو انتقاد او پیشنهاداتو ته موږ سترګې په لاره یو. بیا در ټول ته راغلاس وی سلام، بیا در خوب هستی؟ بخیر. نام چیست؟ فیض الله. از کدام ولایت هستی؟ از شمالی. از شمالی. اینجا چی میکنی؟ اینجا خانه ماست، اینجا یگان چکر میکنم. خو این از کرایی است یا چه رقم حساب است؟ کرایی سنال. خو این باز چکر چه رقم است یا چکر میزنه؟ گرویست یا نه؟ یگان مردم زمین گرو میته؟ نه یا باز گروی نیست یا چکریست. خو یک چکر چند است تا کدام قسمت است؟ آخر میری پس می یک پنجوی. خو باز دی 50 رو ببر تو چند روپا میمانه؟ تا 50 رو بعد اگر دو تا نظر تا است اگر تا 500 تا 300 400 خوراک است میشه دیگه که چقدر کار کنی باید. خو باز رو چی میتینی است با؟ جا میتیم سبوس میتیم تام. خو بیادرت خود اینا خوی بیادرم یک دونه است. چند دونه است بس اینجا شما اینجا؟ یه شاید یک 20 دانه باش. خو رو چند روپا کار میکنی گپ شما تو باشه؟ روز دیگه میشه خدا مهربان اگه هزار. اولی کلاگک میزنه داخلم که مصاحبه را میگه نکن مصاحبه چی میگه؟ این چند ماهی است بتان؟ باید باشه 8 ساله. خو اولگان است بایی که بوسکشی میکنه یزونه است؟ نه یازونه. خو دلته راغلی است تو قرغه کې است تو دوستانو او دا مهال فهیم جان نه مننه کوم چې ما تصویر تاسو درخین او ایله من دې مزدغه تصویرونه تاسو ګوري دینه خوان واخلي. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ نام چی است؟ نام امیر آقای سالنگی. او سالنگی خوبش والا. از سالنگ هستی دیگه؟ از این طور تخلص تو خامت معلوم میشه؟ خو یه اسب از خودت است؟ این چند ساله است اسب تو؟ یک 5 ساله است. 5 ساله. این مردمایی که بوسکشی میکنه و اسب تو یه اسب فرق میکنه یکی است؟ فرق میکنه، او دیگه است اون سفید کس میکنه از بوسکشی. خو از بوسکشی نیست؟ چند رو کار کردی امروز؟ امروز دیگه تا فعلا یک 200 کده مال صبحکیس وقت. خو از این خاطر جالب داره چیزی که تو کد کسی ششته باشه از پایین افتیده باشه اوگار شده باشه کسی اسبش تو اسب برده باشه که بیادر برو یا اسب بیادر یا تو به خاطر امنیتش شاید شما راه را گرفته باشه که کسی اسب نگریزانه نه؟ خو خاطر جالب از چی است؟ یگای اینا یک نیم ساعت پیش یک نفر که تیزون جال خود زد. بازنال اون نفر خو اوگار نشد؟ نه نفر اوگار نمیکنه، خدا اوگار میکنه. خودم جور کرد. بازی کنترل از چه رقم است؟ اینی که است خودش اشترنگ است. خو برکزی بازده کجاست؟ این برکاش نه کمی کاش کردی خودش برک نگیره. نام چی است؟ نام مجمل است. از کدام ولایت هستی اجمل؟ از پغمان اینا میرن ما در پغمان هستیم که اجمل و اجمل هم خودش از پغمان است. اجمل جون اسب از خودت است؟ از خودم. مشناسه تو را؟ خب خلاص نام اسب چی است؟ نام از سرخلاص است. اجمل جان ای باز از سوم کدام ماده از بیادر دیگه پرسان کدوم میگه دو جال خدا کسر زده است تو چه رقم است که تو کدام ماده؟ خدا که دین روز برای دو بخکی والا زده والا. چی میگی؟ یا زینش توست بوده که نیش فامیلی تفکیک قیم است. بازنال کسی که تکر میکنه تا اونش با چه رقم سر تو میشه ترافیک میشه؟ نه دیگه سر خودش میشه دیگه این رقم ما پشت خونه شما نمیشه. نال کسی که یاد نداشته باشه دفعه اول نکو دیگه نه خو خیر کدو زو گپ میزنم سر خلاص کت باشه یک دقیقه تو نه یک دقیقه شلگی میکنی. خب سر خلاص خوش باشی بخیر باشی. ما تشکری میکنیم از دست ما کمک زیاد میترسم که سر خلاص و کتش بلد است ما نیستیم که ټول د کراغلاس وایو تکړه با استعداد ځوانان دي
نو دوی سره به هم خبرې وکړو. سلام ورور سره مشه ښه صحت مو ښه ده بخیر. نوم دې څه ده؟ صفت الله حیدري. حیدري صاحب د کوم ولایت؟ خوست ولایت. خوست ولایت. ملګري دي د ملګرو نومونه دې راته واخله. نصر الله تسل. نورجان. نورجان. زاهد افغان. افغان صاحب ډېر خوشاله یم چې ټول مې ولیدلی. خوشاله و ارامه اوسېږئ. نو خوست نه راغلی کابل ته؟ خوست نه راغلی کابل ته. او کابل کې بیا قرغې ته راغلی. څه مو خوښ شو دلته؟ والله خو ډېر تفریحي ځای دی. اوسان دي زنګي دي خلک تفریح کوي. نو تاسو کې شوق ډېر څوک ده؟ ممکن شوق ده او ښکاریم. د ژوند خاطره ستاسو ډېر خندول یاستئ. دغه یوه شپه دوه شپو کې هغه څه و؟ والله که داسې خاطره خو وي وایي خدای اوسونه خاطره وه اوس. نو څه شی وه؟ څوک یې څه خاطره وله ستاسو یې وخندولی؟ دا ورجګېدلی نه شو. خو لا مې خدا وزن نه کم ده ځکه نه سوچ کېده. ډېر خوشحاله سوم تاسو ټولو په لیدو. تاسو کولی شئ سټیوال چینل وګورئ. زموږ خپرونې په سټیوال چینل باندې تعقیب کړئ. خوشحاله اوسئ له دې تفریح نه او دغه جمعې ورځ نه تاسو خوند واخلئ. موږ به نورو دوستانو سره مرکې ولرو. ژوندی اوسې خیر. سلامونه ستړی مه شې ګرانه ښه یې صحت دې ښه ده؟ نوم دې څه ده؟ شمس الرحمن. ښه شمس الرحمن. ډېر خوندور لاړې په دې هسې ماته خوند راکوله هغه سره پورې. دا زده ده که سره خمیسه؟ د کوم ولایت یې شمس الرحمن؟ د پغمان. ښه د پغمان. بیا صحیح ده. نو ای فهیم جانو نه تکړه بوده داس. دا خو د په حساب بلد د کلا چوبرک باندې خو پوهېږې که نه؟ نو ودې نه غورځوي که نه؟ نه خو چې د زده دي بیا نه غورځوي. ښه ستړی کړی مې وله. خو خیر ستړی کېږي سړی دغونه نه ستړی کېږي. ښه دې نه کوم ته به ډېر ستړی سوی که ده پوښتنه؟ یاره دا اس به ستړی شوی. اس به ستړی سوی. دا نظر د نورو اسپو ته ماته ښه ښکاره کېږي. دا خو خوندور اسپ ده نوی او دا نور اسپونه خو پخواني دي زاړه اسپونه دي او دا خو ډېر خوندور اسپ ده. ډېره مننه. خدای دې خیر درکړي شمس الرحمن. خیر و سلامت اوسئ. آقای مرادی همسنفیز مویه رفتیم در یک منطقه به نام چهلباختوی قریز مویه. باز یکان حدود 10 کیلومتر متر یک منطقه دیگه به طرف شمال موقعیت داره به نام تایلو میاد میشه. همین دوستان دولا یک 10-12 نفر بودیم رفتیم در موقع توت بود در زمان. گفتیم اون جمع یک تفریحات خوب جای است. می جلگه است. گفتیم بریم لب جلگه توت بخوریم. دقیقاً ما زمان رفتیم چون خوردن بودیم اولین دفعه از ما بود صنف 7 مکتب بودیم. گفتیم بریم یک چکر. رفتیم همونجا که دیدم عکس گرفتیم لذت بردیم ولی جالب اینجا بود که وقتی ما رفتیم توت خلاص شد. در حالی که مقصد اصلی و هدف اصلی توت بود. ما رفتیم همون توتای در ما رسید که مثلا پژمرده و باقیمانده توتا بود. دیگه بالاخره همون یک خاطره جالب برای ما مون که اولین چکر ما اونمو قسم بود. اسب دې څه نومېږي؟ تا د اسب نوم څه ده؟ شاهین نومېږي. دا نوم چا پیښی؟ ما خپله پیښه. ښه دا اسب دې خپل ده؟ دا دې له کوم ځای راوستی؟ دا مو د بغلانه راوست. ښه څوک دې کله غورځولی دي له اسب نه؟ نه خو دلته خلک ډېر غورځي او لاس یې ماتېږي خپه یې اوهو لاس یې ماتېږي پښه ماتېږي. بیا نو هغه څنګه کوئ؟ تا تاوان نه راځي؟ خو هغه نو خپل مسؤلیت یې. نو دا چکر بیا په څو روپۍ ده؟ 50 روپۍ. د ورځې څو روپۍ کار کوې؟ د ورځې دا شپږ سوه 700 روپۍ. خیر ببخشی اکشن خودکت میگم مصاحبه را خلاص کنین. نو د ورځې څو تاسو جمعې نه خیر نور ورځ هم راځئ؟ هره ورځ موږ راځو. ښه کوئ خوند واخلئ چکر. چی گفتی فهیم جان؟ اسب چی شی وایي دا اوس موږ ته؟ وایي پورته شه چې یو چکر ووهه. چکر مې ووهه که نه مخکې؟ وایي بیا دې شاهین ته وایي پورته شه. تر بلې خپرونې ماته او زما کمرمین فهیم جان ته اجازه راکړئ. دا وه د دې اونۍ خپرونه زموږ هیله مند یم ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو تاسو که غواړئ زموږ خپرونې ښایسته سي موږ ښکلو سیمو ته لاړ شو انتقاد پیشنهاد ته مو سترګې په لار یو. نو زموږ د خپرونو ښکلا تاسو په لاس ده. نو تاسو کولی زموږ خپرونو کې برخه واخلئ. زموږ خپرونو ته لایک او کومنټ ورکړئ. په فیسبوک په یوټیوب او دغې ترڅنګ په ټیک ټاک زموږ خپرونې د سټیوال تاسو کتای سئ. نو تر بلې خپرونې څه بیا هم زه له خپل کمرمن سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. زه به لاړ شم دغه تفریح نه به خوند واخلم او تاسو هم زموږ خپرونې مه هېروئ.
سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلام برادر، خوب هستی؟ نام چی است؟ علیم. علیم جان از کدام ولایت هستی؟ ولایت بغلان. خو از بغلان اینجا اومدی در قرغه؟ خو این است بسوز؟ بله از من است. خو قیمت ازی چقدر است؟ قیمت از 1,10,000. 1,10,000. خودت چند خریدی؟ خودم 1,10,000 خریدم. 1,10,000. این چی میخوری؟ دمی قاطمی از پا از چشم بد نگاه کنه خدای. والله داد خرج دیگه لوی است دیگه. جو میخوره، علف میخوره، تخم میخوره. پیدا میخوره، کا میخوره، سبوس میخوره. خو این تخم قیمت کردن خیلی تاثیر از میز که حالا خود نمیدیم از در گرمیز دیگه باز زمستان است برام تخم میدیم. خو این باز اشترنگ از حساب مخ بیشتر که این جلویش است. ایسی دار میخوره، اوسی دار میده، اوسی دار میخوره. سونو خود کاش میکنی استاد میشه سوس میکنی میره. باید که داشت کمی بزنی حرکت میکنه. وقتی که میخوای که زیاد تیز بره باز کمچین میزنیش که بخی تیز بره. از این کدام خاطره مونده برات؟ چرا نمونده؟ از بابا کلان نمونده. سلام بیادرها، خوب هستین؟ بخیر؟ سلامت باشید. نام شما؟ نام احمد نوید است. از کجا ولایت؟ ما از ولایت غزنی هستیم. از غزنی. در کابل ساکن هستیم. بسیار خوب. در قرغه آمدن دوستایتان نامشان؟ دوستا نام رحیم الله مرادی، شریف توسلی، دیگه هم شکر در قرغه آمده. کی تشویقتان کرد که امروز میریم یک گزدوانی میکنیم؟ والا ما چون روزای هفته درس داریم و روزای جمعه چون بیکار میشیم و میخوایم یک چکر کنیم. خود آقای رحیم مرادی دوست ما می تصمیم گرفت بریم قرغه یک چکر بریم یک اسبدوانی کنیم. بسیار خوب. کی خوب اسب دوان؟ اسب هم می خوب دوان دیگه. این تو یک خاطره برای شما، یک خاطره جالب مانده برای شما از تفریح از دست؟ خاطره هر دقیقه خاطره است. اینا خوب براتون خاطره مانده، خاطره برای ما قصه کنید که برای ما شاد شود. از کجا؟ دوران تحصیل، از دوران مکتب، از دوران سفرتان، از دوران ازی که آمدین به قرغه. والا از دوران ازی که به قرغه آمدیم زیاد نآمدیم به قرغه و در دوران تحصیل همونطور که بیش که اونجا شکر میرفتیم. از جمله ما که هستیم از ولسوالی جاغری ولایت غزنی هستیم. دیگه همونطور داستان چندان جالب هم نیست، اما کوتاه است براتون قصه کنم که یک روز ما و همسنفای من تیشان هم همسنفی ما